ملګرو سلامونه نیکی هیله احترامات. ملګرو کله کله چې زه د تیر دور مطالعه کوم یا مشاهده کوم هغه تیر دور را یاد کړم نو ډیر زیات پریشان شم. که تاسو هم داسې فکر وکړئ چې ستا په وطن کې امن وو، ستا په وطن کې خوشحالي وه، ستا په وطن کې په هر کور کې رڼاګانې وي، خو ننني حالات یې د زغملو نه دي. ولې چې هره ورځ زما او ستا د کور نه جنازې ووځي؟ ولې چې هر ورځ زما او ستا په وطن کې ځوانان شهیدان کیږي، پښتنې کونډېږي، پښتنې میندې ژاړي، خویندې ژاړي، د کور رڼاګانې ختمې دي، د وطن سیالي ختمه ده، د وطن امن ورک دی. که چېرې موږ فکر وکړو که د شپې به راووتې، د سحر به راووتې، که د غرمې به راووتې، حجرې آبادې وي، مجلسونه آباد وو، زموږ وطن د امن کور وو. خو ننني حالات یې داسې دي چې ته په نیمه شپه نه په سره ورځ هم نشې راوتی. که په سره ورځ هم راوځي نو دا یره به دې په زړه کې وي چې هسې نه څوک مې مړ نه کړي، هسې نه څوک په ما باندې داسې لیبل ونه لګوي او زه په داسې لیبل مړ شم چې زما خاندان به زما په مرګ هم سترګې ټیټې نه سي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې 2 ورځې مخکې په میرلي کې دماکه وشوه، جاني نقصان هم پکې وشو، مالی نقصانونه هم ورسېدل، زما د وطن امن هم پې خراب شو. او بیا د هغې دماکې په رد و بدل کې د پاکستان هوایي الوتکې لاړې، هلته په افغانستان باندې اټیک وشو. په هغه اټیک کې واړه واړه ماشومان شهیدان شو. دا ولې کیږي؟ دا ځکه کیږي چې د دې وطن دپاره نه ته سنجیده او نه زه سنجیده یم. څوک په یوه لره ځي او څوک په بله لره ځي. نن هم زموږ سره موقع ده که چېرې د دې وطن دپاره ما او تا سنجیدګي اختیار کړه، په دې وطن کې په هغه ورځ باندې امن راځي. تر څو چې زه او ته په یوه خوله نه یو، د دې وطن دپاره سنجیده نه یو، زموږ د وطن امن ډیر لرې دی، زموږ د وطن خوشحالي او سیالي ډیره لرې ده، او هره ورځ به د پښتون د کور نه جنازې ووځي. تاسو فکر وکړئ چې په ورځ 24 غنټو کې داسې ورځ چرې هم نه ده تېره شوې چې په پوره پښتونستان کې جنازې نه وځي. خو زه او ته پې خاموش یو، خو دې یرې خاموش کړي یو چې که ما اواز اوچت کړو زما سر ته خیر نشته. خو زه وایم چې که ته اواز نه اوچتوي بیا دې هم سر ته خیر نشته، که اواز اوچتوي بیا دې هم سر ته خیر نشته. خو په نره خو یې اوچت که مړ شه، خو به داسې مرګ مړ شه چې اواز خو دې پورته کړي وي، په غیرت مړ شه. مړی خو داسې هم پرېږدي خو دې نه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هر هغه عمل غندنه کوي چې زما په وطن کې امن خرابوي، زما د پښتون ورور جنازې وباسي، زما پښتنې کونډې کوي، زما پښتنې میندې او خویندې ژړوي.